الحمدلله تا نه به اورېدل غواړو دا چېرته ګرځې په دې وخت کې او که درته وښیم شاته مې بیا کونه اچولي د خیره ځم به کور ته څه کې رښتیا وایه والله دا ولې نن خو نظم داسې پیل خال خو خیر سامان مامان مې شروع کړی زه یم زه لږ به بیاک ته ګورې زړه به دې خوشحاله یې کور ته به لاړه شي په دې وخت کې خلک د کلي نه تښتي او ته کلي ته روانې یاره 15 میاشتې مې وشوې یو وړوکی زوی لرم هغه مې ډېر یادېږي 15 میاشتې وشوې که نه او زما 6 کاله وشو تا سره خو فامیلي هم دلته ده سات دې تېر دی نه موږ نو به ډېر څه فامیل وکړو نو ډېر فامیل خو مې هلته هم شته که نه زما زړه غواړي خو به څه وکړو ته نشې تللی ولې او که نه چې ته به مړ کړي خلک نه مړه داسې خو هم نه دی چې هر سړی پرېږدي نه راشه که نه ملنګ جانه اختر ته به شیرونه ډالۍ کړي چې راوخېژه وه ما ته وي ګیس خلاص کا او د کوم ټایم نه زما ګیس راغلی هم نه دی ملنګ جانه ته نه یې راغلی که نه نور یې بس الحمدلله سب وکړه دلته یو هلک دی دې ته خلک وایي چې د غم چپړه سلامونه علیکم السلام دا مخ دې ولې نن پټ کړی دی څنګه خیر ده سپنا ښه الحمدلله دا تا ته ولې خلک د غم چپړه وایي ته نه وایي خو بس په دا دومره خلک کې د موته وویل خدای مې ما بله ورځ واورېده تا ته چا وویل د غم چپړه ما ته په دا وایي چې دا ورته وي ما فالو که هغه ورته وي کښېنه د غم چپړه ما ته په دا وایي چې زه دلته کې په کومنټې سے جواب ورکونه سه کومنټونه مې درته ولیکل چا ګوري یو کس غلط کومنټونه کړل بس ما هغه یو کس ځکه نه بلاک کولو ما ویل پرېږده چې هغه سوځي سپنا زه جلال دې را جکړو خود مې راجګ کړو نو جلال به څنګه نه راجګومه بس خو بیا وزه لاندې کښېنه که چا کومنټونه کړل ما کوس کړ جلال مې په لایف کې راجګ کړو داسې وایه ته وی جلال دې راجګ کړو السلام علیکم جلاله وعلیکم السلام وعلیکم دا السلام هلک لیونی شوی نه دی ما ته وی جلال دې راجګ کړو دا د غم چپاړه ده که نه بیا وایي زه نه یم او زه اوس ګوره دا خبرې داسې کوي بیا وایي چې دا پښتو راشي نو ته سمه پښتو وایې یاره داسې ښایسته اواز دی یوه ښایسته ټپه دې راته ویلې وه په دې ماسخوتن 12 نیمې بجې دي همدې ته خو راغلې همدې ته خو راغلې غله راغلی یم شکر دی که نه له هر څه تېر یم خو له یاره نه تېرېږم د مینې له دې سوي انتظاره نه تېرېږم ما هلته کې بس یو د محبت جرم دی کړی یارانو اوس یې ځکه دغه ښاره نه تېرېږم او ما وویل اختر ته مه رادرومه غمزده یم د ویل چې مجبوري ده بې سینګاره نه تېرېږم او مجنون هم په کعبه کې ولا هر څه توبه کړې ویل یې چې په مینه د لیلا پروردګاره نه تېرېږم له یو چا مې اورېدلې ډېر مې بدې شي ملنګه نو ځکه یې د کور په هغه لاره نه تېرېږم کور په لاره نه تېرېږي چا راته ویلي دي چې بدې مې شي مونږ خو دې وایو چې زمونږ خوښي ته د عاشقي کله کړې عاشقۍ تباه کړی زما شعرونه لږ واوره بیا به درته پته ولګي زما لږ مخکې واوره بیا درته د عاشقۍ جواب دله در کومه وي خپل پرېږده خپلوان له زړه نه وباسه او ما خپل که غمازان له زړه نه وباسه احترام کوي چې خپل مې دي او پرېږده مړې دغه ته احترام کوي چې خپل مې دي او پرېږده مړې دغه دشمنان د زړه نه وباسه او ټولو به ویل چې مطلبي دي ټول دغه د مطلبه ډک یاران له زړه نه وباسه او لاړمه طبیب له ډېر خفه شومه ویل چې ستا مرض نور نشته خو جانان له زړه نه وباسه او پلار یې راته ووی چې در کومه یو مور یې ورته وی چې ملنګ جان د زړه نه وباسه او دا ټول غمازان د زړه نه وباسه او دا ټول مجردان د زړه نه وباسه په هر محفل کې مې په تا نظر و په هر محفل کې مې په تا نظر و د مینې ډک و د وفا نظر و چې ناڅاپي مخې ته درغلمه څومره د یاره وارخطا نظر و ناڅاپي مخې له درغلمه او څومره د یاره وارخطا نظر و دا چې ناڅاپه ځمکې ته پرېوتلې ښکاري خو داسې چې د چا نظر و او هغه چې مینې ته یې جرم ویل هغه چې مینې ته یې جرم ویل زمونږ د کلي د ملا نظر و ملنګه ته لکه مجنون داسې وې د هغې هم لکه لیلا نظر و ملنګ جانه ټولو ته دې ویل اوس به یو شعر ماته ډالۍ کړي سپنا ته به سپیشل ډالۍ کومه چې وایه که نه نوره انتظار وکړم که څه وکړم نه زړګي نن ورته اظهار وکړم که څه وکړم او چاره نه د خدای په روی غوښتلې د یوه بوسه یم ورته حیرانه چې انکار وکړم که څه وکړم او ته وکړه ټپه ملالۍ ویښ که پښتانه زلمي او زه به دې ملاتړ کې یک هزار وکړم که څه وکړم او دې منکر سړي را باندې کړی ناروا ستم دې
منکر سړی را باندې کړی ناروا ستم نسب نه چې بیا په اعتبار وکړم که څه وکړم. هاي 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 والله دومره خوند یې وکړو دا یوه شپه وخواته او دا ستا هغه بل خواته. ډېره مننه. ما خو ډېر وخت نه ورته وایي چې دروا مې خله خو او ملنګ جانه سټ کولم. دا اوس مې پروفایل وکتو. زما اندازونه دې پکې ونه کتل که نه